د حضور پاک ډیر صفتونه دي او پاغه صفاتو کې یو صفت خاتم النبیین دی. حضور پاک نبیو لیکن انبیاء نورم تیر شوی دی. حضور پاک رسولو مخکې رسولانم ډیر تیر شوی دی، اگرچه د رسول الله مبارک مرتبه په ټولو اوچته ده. انا سید ولد آدم من غیر فخر، رسول الله مبارک فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامه من غیر فخر یا ولا فخر، زه د ټولو انبیاء د آدم علیه السلام د اولاد سردار یم د قیامت پرس. مشکلاتو کې خلق سردار ته رجوع کوي، دیبم په شفاعت کبرا کې ټول ما ته رجوع کوي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړې. لوی شرافت عظمت الله ورکړی دی. خو پیغمبر مبارک نبی و انبیاء مخکې تیر شوي دي، رسولو مخکې رسولان تیر شوي دي، نذیرو هر پیغمبر نذیر دی، بشیرو هر پیغمبر بشیر دی. داسې نور صفات هم شته. کتاب نازل دی په حضور پاک، په نورو ډېرو پیغمبرانو بعضو کتابونه نازل دي. هادي د امت دی، نورم هدایت د امت سر کړی دی. لیکن دا یو صفت د حضور پاک چې ختم نبوت دی او خاتم النبیین والمرسلین مونږ وایو، دا هغه صفت دی چې د یو پیغمبر نشته. آدم علیه السلام نبی رسول دا ټول صفتونه و، ابوالبشر دی، لیکن هغه ته خاتم النبیین نشي ویلی. دا هغه نه پس نور پیغمبران هم راغلي، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، عیسی علیه السلام. دا ټول انبیاء خو دوی ته خاتم النبیین نشي ویلی، د دې نه پس پیغمبران راغلي دي. او زمون حضور پاک دپاره دا صفت مخصوص دی چې رسول الله مبارک خاتم النبیین والمرسلین دی. د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر و نشته و نه به راشي.